پاکستان ته د طالبانو د ورتګ اصلي علت رسوا شو. پاکستان طالبانو ته تازه څه ویلي دي؟ طاهر خان د طالبانو څنګه پټ رازونه ښکاره کړل؟ دا چې څه ویلي دي هیله د ویډیو تر اخره راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. اسلام آباد کې میشت ورځپاڼه لیکونکی طاهر خان وایي طالبان د پاکستان د فشار له امله دې هیواد ته سفر کولو ته مجبور شوي دي. نوموړي د طالبانو له څو سرچینو څخه نقل کړې ده چې پاکستاني چارواکو څو ځله قطر کې د طالبانو میش پلاوي ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په درشل کې هغوی اسلام آباد ته دغه سفر د سیاسي ځانوژنې په معنا بالو، خو بالاخره په زور یې مجبور کړل. طاهر خان وایي اسلام آباد ته د طالب پلاوي په وروستی سفر د دغې ډلې پر مشرانو د پاکستان د فشار نتیجه ده. پاکستانی استخباراتو طالب مشران ګواښلي چې اسلام آباد ته باید سفر وکړي. شنونکي د مخامخ مذاکراتو په درشل کې پاکستان ته د طالب مشرانو د دغه سفر په مذاکراتو کې له پاکستان سره د افغان حکومت مخامخ کېدل بولي، او په وینا یې پاکستان په وروستۍ لحظه کې هم غواړي په طالبانو خپله سوداګري وکړي. اسلام آباد ته د طالب مشرانو دغه سفر ښایي چې طالبان هم نشي کولی ځان د پاکستان له دام څخه خلاص کړي او د سولې ډیرې قضیې د هغوی له لاسلیک پرته نشي منلی. ولسمشر غني هم ځلونه د راتلونکې جګړې یعنې را روانې د پای ته جګړې رسولو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې انتخاب کړي دي، او څرګندېږي چې دغه انتخاب د ولسمشر غني پر ځای دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.